د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په کابل کې د چین بهرنیو چارو له وزیر وانګي او مل پلاوي سره لیدلي دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او مل پلاوي هم په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون په موخه کابل ته رسیدلی دی. اسحاق ډار سره په دغه سفر کې د یاد هیواد د ریل پټلۍ وزیر او د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم ملتیا کوي. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دغه غونډه کې به د درې واړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سیمه ییزو همکاریو په ګډون پر یو لړ مهمو موضوعاتو هر اړخیز بحثونه وشي. د افغانستان او چین بهرنیو چارو وزیرانو د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له خپل چینایي سیال وانګي سره په کابل کې د اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیتي همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. ښاغلي متقي چین د افغانستان مهم سوداګریز شریک بللی او د ګډو کمیسیونونو د کار کولو غوښتنه یې کړې ده. ورته مهال ښاغلي وانګي د افغانستان د صادراتو پر زیاتولو، د کانونو د استخراج پر پیل او د یو کمربند او یوې لارې پروژې کې د افغانستان د ګډون ملاتړ کړی دی. ښاغلي وانګي ژمنه وکړه چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي ملاتړ ته به دوام ورکوي او کوښښ به کوي چې د زراعتي محصولاتو او نور افغاني وارداتو په برخه کې شته خنډونه له منځه یوسي. کندهار کې د قطر له لوري د 400 بستریز روغتون جوړولو بنسټ ډبره کېښودل شوه. د عامه روغتیا وزارت په کابل کې د قطر له یوې خیریه مؤسسې سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې په کندهار کې 400 بستریز روغتون جوړ کړي. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان امرخیل وایي چې دا روغتون به د قطر هیواد په مالي ملاتړ د 2 کلونو او 6 میاشتو په لړ کې جوړ شي. هغه زیاته کړي چې د دې روغتون په بشپړېدو سره به د کندهار ولایت او د جنوبي ولایتونو د خلکو روغتیایي اړتیاوې په ښه توګه پوره شي. په افغانستان کې د قطر سفیر مورتي علي قشتي همدغه راز څرګنده کړې چې د دې روغتون د جوړولو لارې به یوازې د کندهار ښار نه بلکې د افغانستان د جنوبي سیمو د خلکو د روغتیایي ستونزو حل ته رسیدنه وشي. د پاکستان یو شمېر لویو ښارونو ته د غیر قانوني افغان کډوالو ورتګ منع اعلان شو. د پاکستان چارواکو اعلان وکړ چې د دې هیواد څو مهم ښارونه د خوندي سیمو په توګه ټاکل شوي او هغه مهاجر چې د قانوني استوګنې اسناد نه لري په دغو سیمو کې د اوسېدو حق نه لري. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې دا پریکړه د پلازمینې د پرمختیایي ادارې د کاري ډلې په ناسته کې وشوه چې پکې د کورنیو چارو وزارت، د ملي نفوسو ادارې، د فدرالي تحقیقاتو ادارې او د تروریزم ضد پولیسو استازو ګډون کړی و. د دې پریکړې له مخې اسلام آباد، راولپنډۍ، اټک، مري او هریپور د یادې طرحې لاندې راځي. د پلازمینې د پرمختیایي ادارې مشر وویل یوازې هغه بهرني اتباع چې قانوني ویزې ولري کولی شي په دغه سیمو کې واوسیږي او هر ډول سرغړونه به د امنیتي ادارو له جدي غبرګون سره مخ شي. نوموړي همداراز د یوه ګډ معلوماتي بنسټ د جوړېدو خبر ورکړ چې د بهرنیانو د استوګنې ځایونه به پکې ثبتیږي او دولتي ادارو ته به لاسرسی ورکړل شي. هرات کې د ترافیکي پیښې له امله د مړو شویو کسانو شمېر 9 تنو ته ورسېده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانع تازه په یو استول شوي غږیز پیغام کې ویلي چې په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو شمېر 9 تنو ته رسېدلی او 2 کسان نور ټپیان دي. د پیښې ښکار شوي بس کې ټول کډوال ناست وو چې له اسلام کلا بندر څخه را روان شوي وو. هرات پولیس وایي پیښه د بس چلوونکي د خورا زیات سرعت او بې پروایي له کبله رامنځته شوې ده. بلخوا د هرات والي شیخ مولانا اسلام جار په لارښوونه د هري کاروان ترانسپورتي شرکت مسؤلین د وروستي ترافیکي پیښې د څېړنې په موخه تر بلې خبرتیا احضار شوي دي. د هرات ولایت د رسنیو دفتر وایي دا پریکړه د دې لپاره شوې چې د یادې پیښې ټول اړخونه په بشپړه توګه وڅېړل شي او موضوع د لازمو او قانوني اقداماتو لپاره اړوندو ادارو ته وسپاري. په یاده پیښه د طالبانو حکومت پخواني ولسمشر حمید کرزي او ګڼو هیوادوالو خواشیني ښودلې ده. پاکستان او ازبکستان د افغان ټرانس ریل پټلۍ پروژې په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د پاکستان د لوی درسي د غړې کمیټې د مشر جنرال ساحر شمشاد میرزا په مشرۍ له یو پلاوي سره ناسته کړې ده. دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا،
د څو اړخیزو همکاریو او ستراتیژیکو ملګرتیا په اړه بحث کړی او همداراز په دې ناسته کې د هغو ژمنو او هوکړو پر عملي کولو ټینګار شوی چې د فبرورۍ په میاشت کې شهباز شریف دغه هیواد تر سفر پر مهال کړی وي. دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف څو ورځې وړاندې په ترکمنستان کې هم د سیمې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د افغان ترانس ریل پټلۍ پروژې د چټکې پیل کېدو غوښتنه کړې ده. افغان ترانس ریل پټلۍ د امکان سنجونې تړون تېره میاشت د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت، د ازبکستان د ترانسپورټ وزارت او د پاکستان د ریل پټلۍ وزارت ترڅنګ په کابل کې لاسلیک شو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي چې دغه ریل لاره به د مرکزي اسیا او سویلي اسیا ترمنځ د مالونو د ترانزیت لپاره نوې لاره برابره کړي او د سیمه ییزې سوداګرۍ او اقتصادي ودې په پراختیا کې به مهم رول ولري. ایران پر اسرائیلو د نوي نسل توغندیو کارولو ګواښ کړی. د تسنیم خبري اجانس راپور له مخې د ایران دفاع وزیر امیر نصیرزاده وایي تیره 12 ورځنۍ جګړه کې د دوی له لوري پر اسرائیلو توغول شوي توغندي د څو کلونو پخواني وو. هغه وایي که بیا پې برید وشي د دې وزارت له لوري جوړ شوي د نوي نسل توغندي چې وړتیا یې د هغو په پرتله پیاوړې ده وکاروي. نوموړي تیره جګړه کې د بهرنیو هیوادونو وسلې کارول رد کړي او ټینګار یې کړی چې نړۍ اسرائیلو ته په تیره جګړه کې د اوښتي زیان په اړه ښه پوهیږي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي چارواکو په وروستیو څرګندونو کې پر ایران خاوره د بیا برید کولو خبر ورکړی دی. اسرائیل په غزه او شاوخوا سیمو کې د نویو عملیاتو له پیل خبر ورکړ. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې ځواکونو یې په جبالیه او د غزې ښار په خوا او شا سیمو کې نوي عملیات پیل کړي دي. د یادې اعلامیې پر بنسټ اسرائیلي ځواکونه له ځمکې پورته او تر ځمکې لاندې پوځي زیربناوې ویجاړوي، د حماس جنګیالي له منځه وړي او په سیمه کې د عملیاتو له لارې د کنټرول په لټه کې دي. اسرائیلي پوځ ملکي وګړو ته خبرداری ورکړه چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره له غزې څخه سویل ته کډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د مصر او قطر رسنیو د اګست په 18 د باوري سرچینو له قوله ویلي حماس په غزې کې د اوربند وروستی وړاندیز منلی، خو بلخوا اسرائیلو یو ځل بیا جګړه کې د شدت او پراختیا راوستلو راپورونه خپاره کړي دي. امریکا او ناټو د اوکراین لپاره د امنیتي ضمانتونو پر لارو چارو غور کوي. د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو په تړاو د اوکراین د ساتنې لپاره د امریکا د ولسمشر د ژمنې په لړ کې د رویټرز خبري اجانس راپور له مخې امریکایي چارواکو ویلي چې پینټاګون اوکراین ته د وسلې له لیږلو وراخوا پر ځینو پروګرامونو غور کوي. له دغو پروګرامونو یو یې دا دی چې د امریکا په مشرۍ او کنټرول د اروپایي هیوادونو ځواکونه اوکراین ته واستول شي. دغه ځواکونه به د ناټو تر بیرغ لاندې نه وي بلکې د استوونکو هیوادونو په نومونو به فعالیت کوي. بلخوا د المان لومړي وزیر ویلي ښایي تر راتلونکو 2 اونیو د امریکا او اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د پوتین او زیلینسکي ګډه ناسته هم ترسره شي. مالیزیا کې د جمعې ورځې لمانځه په پرېښودو جریمه ولګول شوه. د مالیزیا تیرینګانو ولایت کې بغیر له کوم عذره د جمعې ورځې لمانځه په پرېښودو 2 کاله بند او 3000 رینګټه جریمه ولګول شوه. یاد ولایت د مالیزیا اسلامي ګوند تر واک لاندې دی چې د دغه هیواد له 14 ولایتونو څخه یې په 4 کې حکومت دی. د راپورونو له مخې د لمونځ پرېښودونکو څارنه به د ګزمو، کښتیو او د خلکو د شکایتونو پر اساس ترسره کوي. بلخوا یو شمېر خلکو له یادې پرېکړې سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې اسلام کې جبر نشته او باید خلک په نرمه ژبه دیني احکامو ته راوبلل شي. د شا ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.